څلورم سبب مؤمنانو په زنا کې د واقع کېدلو لوی خطري سبب هغه الخلوه د پردو زنانه سره یوازیواله کول. او نن سبا دا شی شروع شوی دی او عقلمن خلکو ته د دې فسادات معلوم دي. نن چې یو زنانه بازار ته یوازې روانه ده او د ډاکټر سره یوازیواله کوي، تاسو یې فسادونه ولیدل. نن چې یو زنانه بازار ته روانه ده او د ټوټو دکاندار سره یوازې کینې او پاڅي، تاسو یې فساد ولیدل. نن چې یو زنانه بازار ته روانه ده د لوښ او نور سنگار دکاندارانو سره یوازې کینې او پاڅي، د هغې فسادات او نقصانات تاسو ولیدل. ځکه محمد صلی الله علیه وسلم موږ منع کړي د دې نه. په صحیحینو کې حدیث دی د ابو هريره رضی الله تعالی عنه، رسول الله فرمایي چې لا یخلون امرأه، یو زنانه چې دا د یوازیواله نه کوي د یو سړي سره. فقام رجل، یو سړی پاڅېده، یا رسول الله زما زنانه حج ته روانه ده او ما ځان په پلاني غزوه کې لیکلی او پلاني جنگ او جهاد کې مې لیکلی دی. رسول الله ورته وفرمایل چې لاړ شه او د خپل بیبي او د اهل سره د حج وکړه. تاسو وګورئ هغه عبادت دپاره روانه ده، بندګۍ دپاره روانه ده، رسول الله صلی الله علیه وسلم واپس کوي. ذکر رسول الله فرمایي لا یخلون امرأ برجل الا كان ثالثهما الشیطان. و یو زنانه چې دا د پردي سړي سره نه یو ځای کېږي مګر دریم د دې نه شیطان وي. مؤمنانو په دې کې احتیاط کول پکار دي. صحابه په دومره احتیاط کوو. عباده ابن صامت بدري صحابي دی، په آخر عمر کې بوډا شوی دی او صحابو ته نصیحت کوي، ورته وایي چې تاسو ما ګورئ بوډا شوی یم، پاڅېدل مې په سختۍ باندې دي، هډوکي مې رپېږي او داسې ډوډۍ خورم چې په اوبو او ترکاري کې لمده کم، داسې وچه ډوډۍ خوړلی هم نشم ځکه غاښونه او هر څه مې لیدلي دي. ولیکن زه اوس هم یېرېږم د دې نه چې زه د یو پردۍ زنانه سره خلوت وکړم، یوازیوالی وکړم. خلکو سره د دین فکر، ایمان فکر پکې و، د آخرت فکر پکې و. نن چې یوه زنانه یوازې بازار ته روانه ده او د دکاندار سره خلوت کوي او نن سبا دکاندارانو د هغې دپاره د پردې ځایونه جوړ کړي دي، په هغې کې یوازې د هغې سره کینې او پاڅي. آیا دا زنانه به روغه پاتې شي او دا سړی به روغ پاتې شي؟ کلا وحاشه، هېڅکله دا روغ نه پاتې کېږي. ځکه زموږ نبي محمد صلی الله علیه وسلم د دې ډاکټرو ځکه یې دا خبره کړې وه، په دې کې فساد نه وی او نقصان نه وی، دا خبره یې به نه کوله. عمر بن عبدالعزیز میمون ته ویلی چې ای میمونه، زه تا ته یو وصیت کوم او نصیحت درته کوم، دا یاد وساته. هغه وصیت څه وایي؟ دا خبره زما یاد وساته چې هېڅکله د پردۍ زنانه سره مه یوازې کېږه. وایي اگر کو ستا نه به ستا ته وایي چې زه دې زنانه ته قرآن ښیم خو بیا هم ورسره مه یوازې کېږه. دا خبره زما واوره چې د پردۍ زنانه سره به هېڅکله یوازیوالی نه کېږي. ځکه انسان داسې دی چې په هغې کې خواهش دی، میلان دی، شیطان ورسره دی. دا شیطان د سلفو به ویلې، دا خبره به کوله چې زه دا نه خوښوم چې زه د یو توره زنانه سره او بدرنګه زنانه سره او لیونۍ زنانه سره او ګډې وډې زنانه سره یوازې شم. هغه د بوډۍ وي، کمزوري، ځکه ما امنتو علی نفسي، زه په خپل نفس باندې په امن کې نه یم. داسې نه چې په دې کې واقع نشي. سعید ابن مسیب رحمه الله به ویل چې تاسو د زنانو سره یوازیوالی مه کوئ. وایي شیطان د دې نه ناامیده شوی دی چې یو انسان باندې د غیر الله عبادت او بندګي وکړي، ولیکن دا یوه لار د شیطان دپاره پاتې ده چې د زنانو د طرف نه دې ته راتاو شي. ډېر خلک وي، تاسو وګورئ، دیندار هم وي، علما هم وي، صالح هم وي، سپینګیري وي، حاجي صاحبان وي، خو چې کله د دې فتنې سره یوازې شي بیا د هغې فساد او نقصانات تاسو لیدلي. ځکه محمد صلی الله علیه وسلم فرمایي ما ترکت من بعد فتنة اضر على الرجال من النساء. وایي ما د ځان نه چې وروسته لویه فتنه ضرري چې د سړو دپاره پرې خستلې ده هغه زنانه دي. نن په کورونو کې خلق یوازیواله کې، ماما زوی یوازې راځي، د تره زوی یوازې راځي، دارنګې لیور یوازې کور ته راځي. نن په کورونو کې، په هسپتالونو کې، په بازارونو کې، حتی په سفرونو کې بس یوازې زنانه روان کړي او محرم ورسره نه وي.
تاسو وګورئ نن زموږ ژوند زندگی معاشره وګورئ چې دا څنګه ده. آیا دا د شریعت مطابق ده او کنه د شریعت نه په خلاف باندې روانه ده؟ په کور کې به خاوند نه وي ولیکن لیور به وي، بل څوک به وي، هلته به زنانه یوازې وي. دا شریعت موږ منع کړي دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی ایاکم والدخول علی النساء، اے مؤمنانو ځان وساتئ په زنانو باندې مه داخلېږئ. یو سړی پاڅېد یا رسول الله افرأیت الحمو، د خپلوانو خبر راکړه، د ورور خبر راکړه، دارنګه د تر زوی خبر راکړه، د ماما زوی خبر راکړه. امام نووي رحمه الله فرمایي چې هم ټول نږدې خپلوانو ته ویلی شي. رسول الله ورته وفرمایل چې الهم والموت، دینه به داسې ځان ساتي لکه څنګه چې انسان د مرګ نه ځان ساتي. اولاد د زنانو سره کبیره ګناه ده، د شریعت مخالفت دی، باید چې سړی د دې نه ځان وساتي. سید ابن مسیب رحمه الله ویل زما جون زندگی 4 کاله ته رسیدلې ده او هیڅ خواهش نه لرم، ولیکن وسم د زنانو نه یریږم، د دې د فتنې نه یریږم. یو سړی ځوان وي، طاقت کی وي او قوت کی وي، یو جنۍ او زنانه ځوان وي او طاقت کی وي، یوازې بازار ته ځي، یوازې د دکاندار سره کینی، یوازې د ډاکټر سره کینی، یوازې سفرونه کوي او د ډرایور سره کینی، یوازې په کور کې ده. نو د دې زنانه تاسو څه فکر کوئ چې د دې حال او ژوند او زندگی به څه وي؟ مؤمنانو ډیر عابدان خلک چې 80 کاله 90 کاله بندگی کړې وه، ولیکن چې کله خلوت پیدا شو، یوازواله پیدا شو، په دې فتنه کې واقع شو، عبادتونو او بندګیانو یې سلوي وړ. برسیسا په نامه باندې یو راهب مشهور قصه ده، وهب ابن منبه رحم الله ذکر کړی ده. ټول شپه ورځ به په عبادت خانه کې عبادت کو، ولیکن یو 4 رونو او خوري او بیماریدل به ډیر او دی به دموله نه پدې کې د دې سره په گاوند کې وسوله. سب هر وخت کې راځو موږ به jihad ته زو د خور بن کړي، نو چې کله د دې سره وسوله دا غي سره خبرې پیدا شو، دا غي سره یوازواله پیدا شو، یوازواله نه رستا بدکاری او بدپیلی پیدا شو، دا غي نه رستا د زنانه قتل او معشوم قتل پیدا شو، دا غي نه رستا دا راهب کافر شو، شیطان ته سجده وکړه. دا د دې ګناه د وجه نه، ولې ځکه چې خلوت پیدا شي. نن چې ته یو پردی زنان سره خلوت کې، په گاډي کې، په دکان کې، په کور کې، د خلوت د صورتونو یو صورت هم ده چې په موبایل کې د زنانو پردو زنانو سره خبرې کول، دم خلوت د یوازیواله د کبیره ګناه ده، شریعت د دې مخالفت کړي. ابن عثیمین رحمه الله چې کله یو زنانه د هغې نه د مسلې پوښتنه کوله او مجلس کې به ناستو، د هغې ټلیفون اواز به یې اوچت کړ. ولې؟ ځکه چې دا زنانه کیدی شي یوازې، او زه یوازې د دې زنانه اواز اورم او دارنګې بل څوک یې نه اوري، نو دا په خلوت او یوازیوالي کې راځي. نن چې د خلک د پردو زنانو سره خبرې کوي، د خلوت د ګناه ده، باید چې مؤمن د دې نه ځان وساتي. مؤمنانو د خپلو کورونو تفقد او دارنګې تلاش وکوئ، د خپلو بیبینو تفقد او تلاش وکوئ، د خپلو لورګانو او د خویندو تفقد او تلاش وکوئ. دا یوازې بازارونو ته ځي، یوازې دکانونو ته ځي او هلته د دکاندار سره یوازې خبرې کوي، آیا دا به د فتنې نه بچه پاتې شي؟ کله وحاشه. په دې دکانونو کې نن سبا چې په دې کلو کې چې کم ټوټو دکانونه جوړ شوي دي او د سنگار دکانونه جوړ شوي دي او زیاتره داسې دکانونه چې پردې مردې ورته اچولي، دا ټول د زنا او د فحشا او د بېحیایي جله ده. د وخت حاکمان له پکار دي چې دا ځایونه بند کړي او دغه پردې ټولې کړي او دغه پناهګانې ټولې کړي، ځکه دلته فسادات کېږي، دلته مشکلات دي. دلته باید یو زنانه ډاکټر ته ځي، محرم ولري، دا قیدونه ولګولی شي، ځکه چې په معاشره کې چې کله زناونه ډېر شي د الله رب العزت عذابونه به نازلېږي، بلایا را نازلېږي، مصیبتونه را نازلېږي او داسې مشکلات را نازلېږي، امراض به د هغې انتها نه وي. نو مؤمنانو د خپلو کورنۍ تفقد وکړي، خپل اهل په دې باندې قانع کړه چې یوازې به هېڅ چېرته نه دی، شریعت د دې نه موږ منع کړی وي.